د امر بالمعروف وزارت کابل کې مو د شرعي حجاب پوسټرونه د ښځو د هڅونې لپاره لګولي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي کابل کې د شرعي حجاب مراعاتولو سپارښتنو پوسټرونه د ښځو د هڅونې لپاره لګول شوي دي. جمیله د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. نوموړي د هغه څه په اړه وایي چې له پخوا راهیسې د افغان ښځو او نجونو د ستر لپاره کارول شوي دي. جمیله وایي زموږ د وطن دغه رواج دی زونډیدار ټیکري جوړو او په خپله یې جوړو. تور او شنه زونډي ورته اچوو. څوک چې زموږ مخې ته راشي په همدغه باندې خپل مخ پټوو. چادري او حجاب موږ نه کوو. دغه زموږ د وطن رواج دی. امینه مایار د وردګو ولایت اوسیدونکې ده. دا هم وایي چې حجاب او چادري د افغان نجونو او ښځو ستر او دود او دستور نه دی. اغلې مایار وایي چې لوی ټیکری له ډېر وړاندې افغانو میرمنو کارولی او همدغه د افغانانو دود او دستور دی. نوموړي زیاتوي په وردګو کې ښځې او نجونې لوی لوی ټیکري او لوپټې پر سره وي. یعنې هلته چادري او یا حجاب چې دوه سترګې ترې ښکاره شي نه تر سترګو کیږي او دا د وردګو دود او دستور نه دی. لینا بیا د پلازمینې کابل اوسیدونکې ده. دا وایي له کله چې په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ښځو د حجاب په اړه لګول شوي پوسټرونه تر سترګو شوي حیرانه پاتې او ویرېدلې ده. لینا وایي طالبان غواړي دې کارونو سره د خلکو په منځ کې ویره رامنځته کړي. هغوی هیڅ بدلون نه کوي. هغوی فکر کوي چې په زور حاکمیت کولی شي او په زور پر خلکو پردی دود او دستور منلی شي. لینا وایي طالبان غواړي دې کارونو سره د خلکو په منځ کې ویره رامنځته کړي. هغوی هیڅ بدلون نه کوي. هغوی فکر کوي چې په زور حاکمیت کولی شي او په زور پر خلکو پردی دود او دستور منلی شي. زه ویریږم چې داسې ورځ به راشي چې په ښځو باندې به د لښتو په زور چادري پر سر کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې داسې پوسټرونه لګولي چې ښځو ته پکې د اسلامي حجاب سپارښتنه شوې ده. په دغه پوسټرونو کې د مثال په ډول د چادري او تورې برقې یا عربي حجاب تصویرونه ښودل شوي دي. طالبانو د خپلې مخکنۍ واکمنۍ پر مهال هم پر ښځو چادري تحمیل کړې وې او که چیرې چا به له دغې امر سرغړونه کوله په عام محضر کې وهل کېدلې.